دغه ورقه وګوره که یو څو ثانیې ورته ونیسې نو دا به ډایرکټ ور واخلي. تاسو وګورئ خو که همدا شان زه یو بله ورقه راواخلم او دې ته 2 ثانیو څخه زیات ور ونیسم نو دا به نه سوځېږي. پوهېږي ولې؟ ځکه د دې په مابینځ کې ګیلاس او همدا ګیلاس د اور مخه نیسي. همداسې زموږ په ژوند کې وي د هر قوي انسان تر شا یو ګیلاس وي چې نه پرېږدي هغه انسان په اسانۍ مات او یا وسوځېږي. دا ګیلاس هر څوک کېدلی شي. امکان شته ستا مور او پلار اوسي، امکان شته ستا ورونه اوسي، امکان شته ستا خپلوان، امکان شته ستا ملګري او امکان شته تا ته خپله هم اوسي. همدا تا ته قوت، انرژي او دوامداره ډاډ درکوي. د همدې امله د خپل اننه ځواک راویښول ډېر مهم دي. که ته نن چېرته په خپلو خپو ولاړې دا لازما د دې معنی نه لري چې یوازې ته ډېر قوي یې، بلکې ښایي لا هم تا تر شا څوک ولاړ وي چې ستا ملاتړ کوي. دا خبره هېڅکله له یاده مه باسه. په ژوند کې به سختې ورځې به راځي، ستونزې به راځي، ناکامي به راځي، چې یو ملاتړ کوونکی ولرې بیا هم د درېدو توان لري. ستا په ژوند کې هم داسې څوک شته چې تل دې ملاتړ کوي. دا ویډیو ورسره شریکه کړه او مننه ورڅخه وکړه.